دا چې دومره ډېر رغېږي سرخوږی سړی چوک ته دا چې دومره ډېر رغېږي دا سرخوږی چړه چوک ته دا بیخي نه غلی کېږي دا سرخوږی سړی چوک ته خیال یې باسمه له خیاله خیال یې نه ځي ما له خیاله ما په ما خوشه غړېږي سرخوږی سړی چوک ته جی قدرمنو کتونکو عمرزاده خالد بیٹه یم امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله به یو راغلی یم ټانک ګره بوډه ته چې دلته موږ قدرمن ملګري څرنګه لکه حاجي کبیر پیر رضوان طاهر بلوچ عصمت علي او ساغر تطور صاحب دا راسره موجود دي او دلته د موږ ښه عزت او قدر یې راکړلی او دې چې ما یو شعر ده چې ته چې زما تر کوره راغلې تش به څنګه درومې خلک خو کوربه خو خامخا کوي په میلمنو خیال او یو ساعت راغلی اوس وایي چې ځم لکه چې نه دې شته له ما سره د شپو خیال او بالکل یې موږ د پښتو چې کوم ادب و دو ادب ورکول چې کوم ادب و هغه یې موږ ته راکړه او صحبت یې هم راته کړی و او دونه به موږ انشاءالله چې کښلي کښلي شعرونه خو اول زه کبیر حاجي ته خواست کوم چې دی موږ ته کښلي شعرونه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې تا موږ باندې خپل کلي ته تشریف راوړی او یارانو په محفل کې شرکت وکړو. پر ټول ملګرو مننه کوو چې په دې خوږه محفل کې موږ سره ګډون وکړو. دا څو شعرونه چې دا چې دومره ډېر رغېږي سرخوږی سړی چوک ته دا چې دومره ډېر رغېږي دا سرخوږی چړه چوک ته دا بیخي نه غلی کېږي دا سرخوږی سړی چوک ته خیال یې باسمه له خیاله خیال یې نه ځي ما له خیاله ما په ما خوشه غړېږي سرخوږی سړی چوک ته خیال یې باسمه له خیاله خیال یې نه ځي ما له خیاله ما په ما خوشه غړېږي دا سرخوږی سړی چوک ته دا متل د غل چوک نه پرې تر کوره دا متل د غل چوک نه پرې تر کوره دا تر کور پسې پرېږي دا سرخوږی سړی چوک دا متل د غل چوک نه پرې تر کوره دا تر کور پسې پرېږي دا سرخوږی سړی چوک ته دا چې واه درته وایي دا چې بیا بیا درته وایي ساګر صاحب دا چې واه درته وایي دا چې بیا بیا درته وایي دا رښتیا په شعر پوهېږي دا سرخوږی سړی چوک ته د یو غزل د نوی غوندې دغه رمضان تېره شورې شي چې مولا جانه د نظر تایز پکار ده مولا جانه د نظر تایز پکار ده خپل مخ ته د دلبر تایز پکار ده هغه ادب ته بیخي نه وځي له کوره شي له کور چې را بهر تایز پکار ده ما او یار چې په ژوندونې جدا نه سو ما او یار چې په ژوندونې جدا نه سو بس یو داسې زورور تایز پکار ده او وستر ته خو له خپل سوري ډارېږي او وستر ته خو له خپل سوري ډارېږي بس چې ګرځي زړور تایز پکار ده د جانان زړه لکه کاڼی خو چې موم سي د جانان زړه لکه کاڼی خو چې موم سي ما ته داسې د اثر تایز پکار ده دا بیخي ممکنه نه ده کوشش وکړه دا بیخي ممکنه نه ده کوشش وکړه د اشتراکي د اختر تایز پکار ده افغان خیل به د نوکر څه ملا جانه را په خوله کړه مرور تایز پکار ده ډېره مننه. بل ووایه دا یو څو شعرونه نور دي چې انسان که هر څو سخت وي پېغوره سړی ورسي انسان که هر څو سخت وي له پېغوره سړی ورک سي ورور دی چې ظالم سي خو له وروره سړی ورک سي او لاسونه به درومي چې په کټ به یې درته چیږي عصمت صاحب لاسونه به درومي چې په کټ به یې درته چیږي د جوشه حادثه چې سي له سپوره سړی ورک سي او سپین سپېڅلی عشق خو چې خلکو خولو ته ورسي سپین سپېڅلی عشق خو چې خلکو خولو ته ورسي در پورې به تهمت کې له دختوره سړی ورک سي لیدو کې ثواب ته په خدمت کې جنت ته لیدو کې ثواب ته په خدمت کې جنت ته لیدو کې ثواب ته په خدمت کې جنت ته مجبوري او داسې شی ده چې له موره سړی دا
بیا دې ووایه لیدو کې ثواب ته په خدمت کې جنت ته مجبوري او داسې شی ده چې له موره سړی ورسي او واړه واړه بچي چې په ژړا او وچه خوله وي واړه واړه بچي چې په ژړا او وچه خوله وي غربت یو داسې شی ده چې له کوره سړی ډېر زبردست ډېر زبردست کبیر راجو خو خالد ته د اواز ولې کوي اواز خو مې خپل ته خلاص کړ اوس دې وډر نو مزه چې زما باندې